ملګرو سلامونه، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. قیوم خان قیوم یم، د یوې بلې نوې خپرونې سره راغلی یم ماجوکي کلي ته. دا کلی په ضلع چهده کې راځي، یو تاریخي کلی دی. ډېر ښه شاعران دلته ژوند کوي. نن د یو داسې مشر شاعر، یو ډېر ښه شاعر چې د هغه په شعر کې د ژوند بلها رنګونه دي. زه خبره کوم د شمشاد ماجوکوال صاحب. دغه مشر، دغه شاعر زما تر څنګ ناست دی. د ډېر وخت نه داسې پیژنو، موږ له دوی کلامونه اورېدلي دي. نن مو دغه خپرونه د دوی کلي ته او د دوی د کور انګړ ته راوړې ده. خو د ژوند د ډېرو پیښو او ستونزو له کبله شمشاد ماجوکوال صاحب چې کوم دی، نن په کټ باندې خپل ژوند کوي. کمزورې وجود لري او دغه رنګې نورې ستونزې ورته هم دي. خو زه یې مننه کوم چې بیا هم په دې کمزورې وجود باندې په دې بیمار حالت کې ماله وخت راکو. په نننۍ خپرونه کې د دوی ایکې یو زوی شیرشاه هم موږ سره ناستی کوي. شمشاد ماجوکوال صاحب ته د څه زمانې راسې د غوږونو ستونزه ده، یعنې دوی خبرې نشي اورېدی. نن دوی د دغې نعمت نه محرومه دي. څوک چې هم دوی سره ملاقات کوي، هغه که د کور خلک دي که د بهر خلک دي، او راشي ورله نو په دغې پاڼو ورته خپله خبره ولیکي او بیا شمشاد ماجوکوال صاحب چې دغه تقریر وګوري او څه قسم سوال پې لیکل شوي، نو شمشاد صاحب بیا د هغې جواب ورکوي. زه راغلی یم شمشاد ماجوکوال صاحب نه به شعرونه هم اورو، خو څه سوالونه ما دوی ته په یو کاغذ لیکلی دي. دوی به هغه سوالونه جوابونه درکړي او بیا به هغې پسې زه خبرې نه کوم او ډایرکټ په دوی خپل شعرونه ووایي. ګران او محترم قیوم خان قیوم، دا څه نه وړاندې زه تاسو ته په پوښتنه مینه هرکلی ویم او بیا ستا د دې هرو ځلو د دې ستړو ډېره مننه کوم چې د پښتو ژبې د شاعرانو او د پښتو ادب دپاره ته کومې ستړي کې، نو یقینا چې دا ما سره دا نه ټکي نشته چې د هغې ستاینه وکړم. خو دونه به ووایم چې الله پاک دې په پښتنو کې همدقسې خواریکښ پیدا کړي چې د خپلې ژبې، د خپل قوم، د خپلې خاورې، د خپل کلتور، د خپل تاریخ او د خپلې جنډۍ لپاره هلې ځلې وکړي او پښتانه د دې خاورو د غلامۍ نه آزاد کړي. نن هم زه هم په حق دغه روان یم، په کوم لاره چې دا زه د 7 کالو دا 12 کالو په عمر کې چې ما په 7 کې سبق کړی، د هغه وخت نه راواده تر نن ورځې پورې زه روان یم او درېدلی نه یم. خو ګیډه مې ځکه هلته وشي چې په پښتنو کې ما د ځانه څه لیونۍ پیدا نه کړو. خو بیا هم دا امید لرم چې موجوده کوم حالات جوړ دي نو دا به سره وړي، دا د سره خالي نه ده. دا به الله تعالی زمونږ دا فکر او دا څه دا به روښانه کوي. او قیوم خانه زیره در کوم، ما خو په تېر عمر لګیا یو، ستا دا ځواني ده انشاءالله چې په خپل ژوند به د پښتنو ازادي او خپلواکي دا به ووینې. الله دې کامیاب کړي. کله چې ته په 7 کې ما سبق وی، نو زه په پړانګ صاحب پرخېدو کې پیدا شوی. ما په خپل کتاب کې خپلې ټولې حوالې ورکړي. موږ به لوبې کولې او د لوبو نه پس دغلته به په شګو کې د دې ساګو د ټیپونو جونګړې وي. نو په دې کې یو جونګړه وه چې بدر منیر نوم و، هغه سره به مونږ کېناستو،
ټوکې مسخرې به مو سره کولې او په دقیقه کې یو ورځ ماته بدر منیر وویل چې شمشاده یو ترخه درکوم په دې څه لیکلو که نو هغه ترخه ماته یاده وه نن هم په دې خپل کتاب کې ما په هغه ترخه چې څه لیکل کړي دي هغه داسې ده چې مرور یار په خوله کومه زما مرور یار په خوله کومه زما د زړه غم لږ کمومه زما واه او یا به یې هار کړمه د خپلې غاړې یا به یې هار کړمه د خپلې غاړې یا به په خپل ځان قتلومه زما واه او سر مې دې مات شي که ماتېږي خیر دی سر مې دې مات شي که ماتېږي خیر دی خو رقیبان به پرزومه زما واه او د یار د لوري نه چې راوړي خبر د یار د لوري نه چې راوړي خبر واه. دغه بار به ښکلومه زما واه. او شمشاد د یار سترګې نن شنې ولیدې دا تورې خړې دا څوک یادوي نو ما شنې یاد کړي چې شمشاد د یار سترګې نن شنې ولیدې ځکه رانجه ورته وړمه زما نو دا زما لومبني نظم و او شاعري ابتدا زما د دغې نه وشوه بیا همدقسې د کلي نه به بازار ته موږ سودا ته تلو راتلو نو په لار کې د علي خان بابا مزار و دغې مزار ته مې یو ورځ پیتاو شوې چې ورځم نو زموږ د علاقې نوموړي شاعران پکې ناست وو چې په هغې کې د هر پارټۍ د هر ذهن شاعر ناست و خو ولې د هغوی په منځ کې چې هغه کومه رابطه وه هغې دونه بیل کړم په شاعرانو او شاعرۍ چې ما نه زیات د سیاست په ځای ادبي اړخ ته زما تګلار او د هغې نه اشرف غمګین الله دې وبخي ما له ډېر ډاډ راکړ او د هغې نه پس زما شاعري چالو شوه دویمه خبره دا ده چاپ کتابونه لکه څنګه تا ته ما مخکې وویل چې پښتون ډېر عجز پرېوتی او وروسته قوم دی مزدوري مې د چا نشته چې ځان له پیسې وروړو ګټي خو بیا هم زه چې نوکریان دې راووتم نو ما ملي کار وکړ چې باید به اول کتاب چاپ کوم نو دا کتاب د مرامداري دا ما ملګرو د شمشاد صاحب خبرې روانې دي او په هغې کې زه دغه ګستاخي کوم چې دا د شمشاد انګار صاحب څنګه چې هغوی وویل چې زما لومبی کتاب چې ما نوکري کله پرېښوده نو لومبی به ما ویل چې زه به کتاب چې کوم دا د کتاب نوم دی د مرام لارې نو دا کتاب ما چاپ کړو د دې کتاب نه علاوه زما یو ناول دی د هغې نوم دوخپې په دقه باندې ما هغه ناول لیکلی دی پوره پروت دی یو 18 افسانې دي دا ناچاپه پرتې دي او یو بل کتاب ته مې خواهش دی خو ما هیله وه د پښتو د شاعرانو ملګرو سره په دې لږ صلاح کوم چې هغې له امتزاج نوم کېدم یو ورسره پښتو وي بل زما د اردو څه اشعار دي نو چې په یو پاڼه هغه په یو پاڼه پښتو وي دغسې وکړم او که د اردو تیار اخته کړم صرف پښتو ته کړم نو باید دا به زه د خپلو ملګرو سره په دې صلاح کوم دا هم دا چاپه دی روزګار
زما پلارنۍ پیشه چې ده قسم دا ټیکهداري ده سرکاري ټیکهدار ګورنمنټ کانټریکټر خو زما سوچ زما فکر یو داسې اړخت و چې په هغې کې زما ټول مینه دا د غریبونو سره یې وه کوم چې محنت کش طبقه ده نو په دې ټیکهدارۍ کې په موږ سره دا محنت کش طبقه وه نو اکثر به زما پلار سره په دې لانجه وه چې د دې مزدور ته دې ښه ګوره دې ګټي نو تا دې ګټي ځان له نور اوړه ګټي چې نه پرې موړي او نه پرې وږي نو د دې ډېر خیال ساته نو ما ته به اکثر پلار وویل چې دا پیشه یو طرف ته ځي او ته ترې بل طرف ته ځي نو ته یې څه وکړم الله زما سوچ داسې شو چې په دې کې د برابرۍ خبرې دي ولې ستا په رګونو کې وینه شته او د ده رګونو کې وینه نشته ستا خېټه شته د ده خېټه نشته ستا بچي شته د ده بچي نشته ما چې به اکثر صاحبتران ناریل نو پخوا دا ډېر شربت کوکاکولا نو چې هغوی یو ما کوکاکولا راوړه یو بوتل ما سره چې څونه مزدوران وو ما به هغوی ته کوکاکولا راوړو ورته به وي دا وڅښئ وایي ما چې دوی خفه نه شي چې دا غټ افسر دی دې کوکاکولا څکي او دې موږ ته ګوري نو دا زما عقیده جوړه شوې وه بیا چې کله کالج ته شوم نو پښتون صاحب سره ملګری شوم بغیر د څه نه نو ډېرې ستړې مو کړې خو په دې تنظیم کې بعضې ملګري داسې وو چې هغوی کمزوري نه حسابول نو زما د دوی سره لانجه راغله او زه ته د ترقي پسند ملګرو نه لاړم هغه وخت د مزدور کسان پارټۍ ملګري وو هغوی سره یو محاذ جوړ کړو او الیکشن ته ودرېدو موږ هم ونه ګټله خو د پیر صاحب ملګري هغوی هم رانه مخکې لاندې دا کله چې زما خپل پلار سره په دغې مسلو باندې خرابې راغی نو ما پلار نه دېخوا شوم نو ما ته په لیکل ګورنمنټ کې نوکري پیدا شوه یونین کونسل سیکرټري واخیستم 29 سال نوکري مې وکړه ریټایرمنټ مې وکړ او هغه خپل نیت نن سبا ستم شکر دی خو ښکلې پنشن راکوي ښه بچې مې ښکلې ښکلې تعلیمونه کوي او دقه شان زما د روزګار دقه یوه لوبه وګرځېده چې کټ کې پروت یم خوشې راځي او دا د الله کرم دی او د غوږونو دا مسله داسې ده چې یو خو فطري عمل دی څه چې خدای کوي خو دلته زیږدي ګوان کې یو سړی دی چې هغه ژر په میاشت کې پاګل کېږي ما ته پته نه وه په سکر سور وم او راوتو لاس کې یو دقسې لرګی و هچه چې واورېدم هغه ډېر د لرګي وي دوه ګوزه حیوان و خوا دې ونیولې ما یې لیونې خدای پاک یې دې رانیست نو څه به یې سره وشي نو یا خو دقې سره شوي او یا فطري عمر سره د غوږونو دا مسله خرابه شوې ده اړوي تسبیح د ورځې شپږ شریدانې سوچه یوه دانه ولې دړه نه غورځوي او په علم به اشراف نه شي چې اصل کمی نه وي په علم به اشراف نه شي چې اصل کمی نه وي جوړ به صدر نه شي
که پیتل کې نګینه وي واه واه هسې په پیتلو کې دانې لګوي چې فرق دې په نیت کې وي او مړ شي مدینه کې او چې فرق دې په نیت کې وي او مړ شي مدینه کې د شوم صدقه نه وي که اعمال وي خزانه کې واه واه او بس چې لګیا یې چې الله الله کوي څه شی ودانه ولي زړه نه غورځوي د خدای سره ټګي توري ښه نه کوي کارونه د خدای سره ټګي توري ښه نه کوي کارونه بدل دی که نادانه دا باطل باطل سوچونه او ښه وینې او ښه ګورې خپل ځان نسې ډوبوي سوچای ودانه ولي زړه نه غورځوي امیل د ګناهونو امیل د ګناهونو د په غاړه اوي ځان دی امیل د ګناهونو د په غاړه اوي ځان دی واه د غرې در په در خوري واړه کار دی د تاوان دی او چې دلته دې څه وکرل نو هلته بیا ریبې سوچای ودانه ولي د زړه نه غورځوي او مقطع ده چې ظاهر لا اله ظاهر لا اله دی باطن باندې کافر دی او ظاهر شمشاد باجوک والا د حق سچ وجه منکر دی واه واه او جامه د فقیرانو هسې ته بدناموي سوچای ودانه ولي زړه نه غورځوي چې ښځه کرک شي د جهانه ښځه کرک شي د جهانه زرګ شوی یم د ځانه څه زما د ژوند قصه ده ډک د سوز او د ارمانه او د امید کښتۍ کې ناست یم خپل منزل راته ښکارېږي د امید کښتۍ کې ناست یم خپل منزل راته ښکارېږي ژر د داسې نه به راشي زما ښکلې ګل خوبانه واه واه ډېر ښه دی یار او داسې ګیر کړم حاجاتو جی د معاش په زولنو کې واه واه داسې ګیر داسې ګیر کړم حاجاتو د معاش په زولنو کې که ځواني لاړه بوډا شوم خو جذبه مې د لا ځوانه او کنه یار او کنه یار ډېر داسې ګیر کړم حاجاتو واه د معاش په زولنو کې که ځواني لاړه بوډا شوم خو جذبه مې د لا زما مې د ځوانه لازوانه واه او د خپل خیال په جارو سر یم د خپل خیال په جارو سر یم چېرته ځم او چېرته نه ځم واه خپل د خپل خیال په جارو سر یم چېرته ځم او چېرته نه ځم او د تیارو اوروره کې یم د تیارو اوروره کې یم خبر نه یم د ځانه واه او د ګلونو خریدارم د ګلونو خریدارم د زړه سودا مې وکړه واه د ګلونو خریدارم د زړه سودا مې وکړه زه په تمه سپرلی خبر نه وم د خزانه واه او ما زړه په کور کې ځای کړې که ته هر سهار څه وایې ما د زړه په کور ما زړه په کور کې ځای کړې که ته هر سهار څه وایې ما جوکوال به غلامی ای زما ماهتابان یا پلار په نیکه خالي ای په اصل باندې سپکا پلار په نیکه خالي ای په اصل باندې سپکا ای غټه بکاره د پرې ووریا ډکه خورې چې کم تالي کې او بغې کې غورځا پرېږدي خورې چې کم تالي کې او بغې کې غورځا پرېږدي او ته نه مقبول داره یې په ذات باندې منګکه او سړی دې بې شماره دي یوه کې نه ټینګېږي دغې بېایماني یاده کړه قصه ټولې نازکه او پاک او پلیت نه ګورې پسه چې دې ورسره شي او پاک او پلیت نه ګورې او سترګه پټوې وردانګې هېڅ نه کوې کرکه او ستا او د غیرت په منځ کې لویه فاصله ده ستا او د غیرت په منځ کې لویه فاصله ده شرم حیا دې لرې په خېټه پسې وکړه خېټه پسې وکړه او کله چې سر د پشته پنج لاندې راشي کله چې سر
د پشته پنج لاندې راشي نو تیر دې کړي دا حلقه ساري وباسي دا ټکه او تور یې تور کرداره ماجوک واجی پیژندلی تور یې تور کرداره ماجوک واجی پیژندلی سپینه بدنه کې په دروغو دا مخکه چې د یو بل سره جنګونه نه وي چې د یو بل سره جنګونه نه وي چې د یو بل سره جنګونه نه وي بلکې د سره دا غمونه نه وي بلکې د سره دا غمونه نه وي کاش چې یو دغه شان دنیا وي زموږ او چې یوه مینه محبت وي دلته چې یوه مینه محبت وي دلته از خلوص او صداقت وي دلته ځانځاني نه وه ځانځاني نه وي یو وحدت وي دلته چې دا دوکې او فریبونه نه وي چې دا مرګونه او قتلونه نه وي نو کاش چې یو دغه شان دنیا وي زموږ بیا بل شی دی چې نه ګناهګار وي او نه نوم د ګناه نه ګناهګار وي او نه نوم د ګناه او نه د نیکه کارو په نیت ته جزا ځکه سړی نیکي کوي چې جنت ته مې وشي نه چې نه د نیکه کارو په نیت ته جزا او نه چا زه کوي څه غم د سزا نه د چا زه کوي څه غم د سزا یو چې د تمې جنتونه دي وي یو چې د تمې جنتونه دي وي بل د یارې دوزخونه دي وي کاش چې یو دغه شان دنیا وي زموږ ډېر ښه دی جي چې یو تر بله زاړېدلو پکې چې یو تر بله زاړېدلو پکې بس خوشحالي وه خندېدلو پکې زمونږ یو کور و اوسېدلو پکې چې دا واړه کورونه نه وي بل دا خټانه او محلونه نه وي کاش یو دغه شان دنیا وي زمونږ دا ښکته پورته د پیسو خبرې د قسم وسوسو خبرې د قسم عقیدو خبرې چې نه وي دا د وسوسو خبرې او بس یو مسلک وي مسلکونه دي وي چې یو اسلام کې مذهبونه نه وي کاش چې یو دغه شان دنیا وي زموږ څومره به ښه وه مجبورې چې نه وي د هډوکي تندې مفلسۍ چې نه وي او دا غریبي او بېوسۍ چې نه وي چې سرمایه او جاګیرونه نه وي چې د غلام آقا سوچونه نه وي کاش چې یو دغه شان دنیا وي زموږ او داسې نظام ده راوستو لپاره د انقلاب د لیونو لپاره ځان ماجوک واچه دې جذبو لپاره خو چې تنګ نظره او تنګ زړونه دې وي خو چې تنګ نظره او تنګ زړونه دې وي میچ کې دا پولې او حدونه دې وي کاش یو دغه شان دنیا وي زموږ دا چې ستاسې خوښ وي زما قصې خوښه ده